نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله العفو والعافية. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل عن قلب غافل لاهٍ. تیرہ جمعہ دا دعا متعلق خبر میں شروع کرے ہو او دا دعا پا آدابو کے یو ادب میں ذکر کرو ادا چے دعا کوے دڑنا بکوے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کم غافلی دا دعانا او دعا دڑنا نی صرف دخلی دا وی دڑ تعلق پسرنی دا اللہ نہ قبل ہے. تیرہ جمعہ میں پدے خبر کرے پتہ کا حدیث کی یو دویم ٹکی راغلے دے ادا دے چھے نامناسبہ او ابس دعا بنکوے دام اللہ نہ قبل ہے. دعا باغ کوے چھے غیو مناسبہ دعائی ابس دعا چھے غا مناسبت نلری او غخنی اب نغوارے گناہ کی دعا اب نغوارے. حدیث کے رضی یو سڑی غلا لزیو دیوی خدای زمین پازتو کی کہ پس صحیح طریقہ لارشم و راشم دا خدای پر ٹوکی کئی دی غلا خو اللہ منع کردی دا. یو سڑی دا حرام کاروبار کئی گڑونا کئی پشیزونو کے او 2 نمبر مال خرسی حرام خرسی او اللہ تعالیٰ سنی سے جو خدا زمان پا دے کاروبار کے برکت واجی دے دا سوچو کہ ایک بار دے لگیا دی او دی حرام خرسی دے لگیا دی سودونا کئی دے لگیا دی دا کاروبار دا گندو سیزونو دے لگیا دی حرام سیزون خرسی دے لگیا دی مسلمان لدو کور کئی. حضور پاک فرمائی من غشنا فلیس مننا چاچے زما و مدیانو سر و منگ سر ٹگی اکڑا ما والا نہ دے ہر سیس پا دکان کے 2 نمبر خرسی او دے گڑا کئی او اللہ تعالیٰ دیسے خدا کاروبار کے برکت واچے. یعنی دا زچے کم دا دو کے کار کوم دارا لنورم کامیاب کے دا زچے کم حرام شی خرسوم دارا لخ خرس کے چڑیر گٹا پکیو شی دا زچے کم سودی کاروبار کوم نو دے کرا لنور گٹم پیدا کے خدا قسم اللہ پر ٹوکے اللہ وی دا مکو توے کومے او پکرا لبرکت واچوا. اللہ وی مکو دوزخ تبازے مکو دا پیغمبر امتی ندی چی سوک دا کارونا کئی مکو دا گناہ دا پہ خپکیگم او تسوے توے اللہ دارا لخکا دا گناہ والا کار را برکتی کا دیکھ را ڈیرا گٹا واچاوا دارا دکان خو چلاوا پا خودے چی دا خودے سر ٹوکی کول دی او دا اللہ نا حیات نکے بے حیائی کے سوکی دا چاہ خلاف پی دا غنا پٹ کئی دا خودے نا پٹ خوی نشے کولی سوکی دا چاہ خلاف پی اغتا نوئی تا خودے تاوے خودے دیکھ را برکت واچاوا طول دنیا پا دے لگیا دا. ہر سڑے نن سبا ٹول دا دو کے کاروبار کئی دا دروغ کاروبار کئی دا گٹے
ټوله حرام ده، رزق حرام دی، 2 نمبر کوي مالم راځي ماته دوا وکا، تالم راځي ماته دوا وکا، ځان تم دعا کوي چې خدایا دې کاروبار کې برکت واچي. ولې حیا د خدای نه کوو؟ دا دعا نه قبلېږي. زر به وایي زما چې ډېرې دعاګانې وکړې نه قبلېږي او ډېرې وظیفې کوم او نه قبلېږي. نه ته خدای پورې ټوکې کوې، حلال کار شروع کوې ماله پکې برکت واچوه، مردار کار کې خدای برکت واچي، حرامو کې خدای دله برکت واچي، حرامو کې د خدای نه زیاتوالی غواړي. دا خو ډېر بې حیا او لا وی قبلېږي نه، څنګه قبوله شي؟ هغه حرام دله خدای زیات کړي، هغه د ګناه کار چې کوي هغې کې دله خدای توفیق درکړي. دا ښه خبره نه ده، دا ګناه ده، دا ناروا دي، دا حرام ده، نامناسبه به نه کوې. دغه خو لا لویه خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحابي تپوس ته لاړ، هغه بیمار و، په کټ کې پروت و، داسې ټپ شوی و، لاغر ټپ چې ته شډوکي و، داسې ډېر زیات ټپ شوی و. رسول الله مبارک چې ورته وکتل حیران شو، هلکه وایي ته څه دوا خو نه کوې؟ وایي د الله رسوله کوم. او په دې ډېر زیات خوشحاله شو چې ما کره حضور پاک راغی، ډېر زیات خوشحاله شو چې ما له تپوس ته د دواړو جهانو مبارک سردار راغی. هلکه ته څه دعا خو نه کوې؟ وایي د الله رسوله کوم. وایي څه دعا کوې؟ وی زه ویمه چې خدایا په آخرت کې ما له ته کومه سزا راکې نو خدایا هغه په دنیا کې راکړه، خو په آخرت کې مه راکړه. د دنیا ژوند دی، د هغه خپل سوچو یا 20 کاله یا 13 سال 50 50 تکلیف دې تیر بشي ختم، خو چې آخرت خو ټول عمر بیا ختمېدو والا نه دی هغه د آخرت زندګي. او د هغې سزاګانې او د هغې عذابونه بیا ډېر زیات سخت دي. نو الله ما كنت چې ته کوم عذاب ما له آخرت کې راکې هغه هلته مه راکوه، په دنیا کې یې راکړي. رسول الله مبارک وفرمایل د خدای بنده نه هلته طاقت لرلی شي نه دلته طاقت لرلی شي. چې دا سوال د الله نه کوې چې هلته یې مه راکوه دلته یې راکړه، نو د خدای نه عافیت ولې نه غواړئ؟ سلو الله العافیه، معافات غواړه، عافیت غواړه. او دوایا چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. ډېر جامع دعا ده. خدای په دنیا کې ښکلی ژوند راکړي، نیکو والا ژوند، د الله د رضا ژوند، خشته ژوند، او په آخرت کې هم خشته او ښکلی د ثوابونو ډک او د جنت او د خوشحالو ژوند راکې، او د اور نه مې د جهنم خدای بچ کې. د دنیا او بیا څه وایي؟ عافیت غواړه په دنیا او آخرت کې. عافیت څه ته وایي؟ دا زده کې د مالو دا ښکلې دعا ده. یا الله په دنیا کې مې د هرې پریشانۍ نه وساتې او په آخرت کې مې د هرې پریشانۍ نه وساتې. ټولې پکې راغلې، پریشانۍ کې بیماري م راله، ناګهاني شړپونه م رالل، غمونه م پکې رالل، هر شی پکې راله. خدای زما معافات نصیب کې. الله معاف مې کا، معاف مې کا چې تکلیف ورکې نو دا ته سړی رانیسې خدایا ما معاف کا. په دنیا کې مې معاف کا او په آخر کې مې معاف کا. د دنیا هم ښکلی ژوند راکړه، د آخرت هم ښکلی ژوند راکړه. او خدای دنیا کې هم د هرې پریشانۍ نه ما وساته او آخرت کې هم وساته. هغه صحابي حقه دعا شروع کړه نو خدای پاک جوړ کړ. نو دا نامناسبه دعا ده، ټینګېدی ورته نشي. دا به نه کوې د خدای نه چې خدای پاک آخرت کې کومه سزا راکې په دنیا کې راکې، دنیا کې ورته کم دی ټینګېدی شي. حضرت یو صحابي دی عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه، دا هغه زوی لګیا دی او دعا کوي. څه وایي؟ وی الله په جنت کې ښي طرف ته چې کومه سپینه ماڼۍ د خدای هغه راکړي. جنت کې ښي طرف ته سپین محل خدای هغه راکړي. زوی ورته وی بچې، پلار ورته آواز وکړه بچې، پلار یې صحابي دی، وایي داسې مه وایه، د خدای نه جنت وغواړه. او چې جنت ته ورشې نو بیا په جنت کې سپینې ماڼۍ د دنیا دي، خاص شی مه غواړه چې جنت کې هغه راکړه، هغه سپین محل او هغه پلان کې شی نه. الله نه جنت وغواړه او د الله نه د دوزخ امان وغواړه چې خدای ما را دوزخ نه بچ کا. او بیا ورته څه وایي؟ وایي بچې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي
چې زما په امت کې به ان قریب داسې خلک راشي یعتدون فی الدعاء چې په دعا کې به زیاتې کوي، تجاوز به کوي د حد نه، داسې دعا به کوي چې هغه غیر مناسب دعا. نو غیر مناسب دعا مه کوه، بس ده ووایه چې خدای ماله جنت راکړه، ده ووایه چې خدای ماله دوزخ د اور نه بچ کړه، بس هر څه پکې راغلی. هغه څیزونه چې هغې کې الله یو فیصله کړې ده د هغې سوال به نه کوې د الله نه، چې الله وایي دا فیصله ده. لکه یو سړی بوډا شي او دی وی خدایه ما ځوان کا، د ځوانېدی شي، دا خو الله فیصله ده چې بوډا کېږي به. او حضور پاک فرمایي وایي د هر څیز علاج شته، دارو درمل، خو د دوو څیزونو علاج او دارو درمل نشته، یو د بوډاوالي او یو د مرګ. بوډا واپس نه ځوانېږي، مرګ نه واپس بچ کېدل نه کېږي. دا د ګناه سوال دی چې خدای پاکه ما واپس ځوان کا، ما واپس اتلس کلن کا، ما واپس شل کلن کا. دا خوله به دې په دې سوالونو کوپی شي، خو الله که داسې الله کولی شي، الله قادر دی په دې څیزونو. خدای عدت نه دا نه کوي، دا خدای فیصلې کړي چې بوډا کېږي به. غاښونه مې ټول یو سړی ماله راغی، یاره مولوي صاحب څه دوا راته وکړه، ټول غاښونه مې ووتل، داسې په جړا غوندې شو، غاښونه مې ټول ووتل. باباجي له څو کال او یو اتیا خو به او داسې خو به مې باباجي په دې غاښونه له څونه ټنه مال میده کړی دی. دا خو د جرند د پل نه دې پې زیات شی میده کړی دی. در جرند پل هم چې تاویږي نو له شل ورځې پس کار نه کوي، نو بیا هغه چې کوم جرنده کړی دی هغې ټکوي چې دا پل تېره شي چې د هغه نم ښه ماتی. والله که د جرندې پل به دونه مال میده کړي لکه تا چې په دې غاښونو غنم او جوار او فروټ او نینې به دې پې ښه چیچلي او ګنې او کنه مولوي صاحب هغه بنته چې به مې غاښ خړم کو پوستکي به مې ترې وویست او هغه نینې به مې ټکولې، اوس نه شم ټکولی. مې د خدای خاطر وکړه، بس 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 باباجي بس واپس غاښونه خدای نه مه غواړه. اوس ته خدای الوا ته جوړ کړی، الوا خوره، بس خدای را باندې الواګانې خوري، ته واپس ګنډېرو لځې، ته واپس نینې خورې، د نینو ارمانونه او سوچ کې تا له خدای اوس وایي کیله خوره، تا ته خدای پاک وایي مالټه خوره، تا ته خدای وایي نرم او پاسته څیزونه ښه مزېداره په غوښه کې ما ته که سرید ورته عربی کوي، ما ته ډوډۍ او دا خوره، څونه خوندور شی دی. اوس ته بیا ځواني غواړې، غاښونه غواړې. ما وایي والله که 50,000 ملایانو نیکان دله سوال وکړي تا له غاښ د خدای نه غواړم، ځان لی ولې نه غواړم؟ زما هم ټول غاښونه وتي دي، غاښونه واپس نه راځي، ډاکټر له ده چې هغه دله غاښونه کښېږدي. دا سوال به د خدای نه نه کړي. حضرت موسی علیه السلام له یو ځل یو سړی راغی او خاص ملګری یو د موسی علیه السلام، وی زما یو سوال دی او دا به د الله نه راله کې. څه سوال دی لکه؟ وی چې زما متعلق سبا بل ورځ څه کار کېږي په وروستو زمانه کې مستقبل ورته وایي چې زه پې مخکې خبرېږم. هلکه دا غورې مناسب نه دی. الله د هر چا نه وروستو ژوند پټ کړی دی. ما ته پته نشته چې ګنټه پس به څه کېږي، ما ته پته نشته چې سار به څه کېږي، ما ته پته نشته چې بېګاله به څه کېږي. دا خدای پټ کړی دی کې د الله حکمت دی. وروستو یو منټ پس هم پته نشته، 2 منټه پس هم نه ما ته پته شته او نه تا ته پته شته چې زما بچي سره څه کېږي، ما سره څه کېږي، زما مال سره څه کېږي، زما چرګوړي سره او زما ګډ او چیلی سره او مال سره څه کېږي. دا خدای پټ کړي، په دې کې د الله حکمت. نه موسی علیه السلام ته هغه وایي چې نه بس ما له دقه سوال وکړه، ته خو د الله رازدار یې، تا سره خو الله پټې پټې خبرې کوي، نو ما له به دا سوال د خدای نه کې. موسی علیه السلام یې را مجبوره کړه. هغه هم لکې دا راله چې ته ګورو الله خو دا شی پټ کړی دی، خو چې دې کې څه حکمت دی، څه راز دی په دې کې. ولې یو انسان ته الله دا نه ښایي چې سار له به څه کېږي او بل ورځ به څه کېږي؟ پیغمبر دی ورته هر څه معلوم دی، الله ورته ډېر څیزونه ښودلي دي، ډېر څیزونه، خو دې راز نه هغه هم نه دی خبر. ملګری هم خاص ملګری دی. الله نه سوال وکړه، الله زما دا پلان کې امتي دی، د ده مطالب چې څه کېږي سبا بیګا وروستو زمانه کې، الله دې پې مخکې خبره وه. الله ورته وفرمیل موسی ورته ووایه چې زه به کوم سوال قبول کړم ستا نه، خو دې کې ګورې خیر نشته، دې کې ما حکمتونه دي، دا ما پټ ساتلي،
دین ما نه پیغمبر خبر کړی او نه دین زه انسان خبرو ایسو کم نه خبرو صرف ما ته پتا فرشتې ته باندې دی خبره کړي نا موسی علیہ السلام الله تکلف الله درنه سوال کوم خیر دا ولا دل قبول د متعلق وې دا قبول مې چلی دی وې دا ستا متعلق چې سکیږي تب په مخ کې خبرې بل ورځ ته پته ولګېدله چې زما یو اس دی او هغه به سبا بل ورځ مري وا قبول شي زره اس د پړی نو نیو منډه ته بوته میلې تا او خرڅې کړ پیسې نقد کړ راغی موسی علیہ السلام ته وی تا خو چې په دې دوا قبلېدو کې خیر نشته ما ته پکې څونه خیر راورسېد که ما ته پته نه وی لګېدلې چې زما اس مري نو اس به مړ شوی او بلا تاوان به مې شوی چې په خبر شوم دعا دې قبوله شوه چې په خبر شوم اس مې بوته په منډه کې مې خرڅ کړ پیسې مې نقد کړې اوس که مري د چا به مري موسی علیہ السلام هم حیران شو چې واقعي دته خو ډېره فایده ورسېده دا خو به یو انسان ته پته لګي چې سال له زما دا نقصان دی دا د هغې نه به ځان بچ کوي سوچ کې پرېوت چې الله دې کې ستا څه حکمت دی بل ورځ ورته پته ولګېده یو غلام دی ستا ابه پس جمعې په ورځ به مري فورا غلام یې بوته منډی ته او په نقدو یې خرڅ کړ او خوشحاله دې پیسې جیب کې واچولې او موسی علیہ السلام ته راغی وی تا خو خیر پکې نشته دا پکې بل خیر راته پته ولګېده چې زما یو غلام د قیمتي جمعې پر ورځ مثلا مري به زر مې بوته منډی کې خرڅ مې کړه پیسې مې نقد کړي اوس که مري د چا چې په چا مې خرڅ کړو هغه پیش او کار یې پیش بیا موسی علیہ السلام حیران دی چې خدایه سړی ورته وی ګوره اب که دا پته نه و نه بل ورځ به مې اس مړو بیا به مې د جمعې په ورځ مرایې مړو څونه تاوان به مې شوی تا راله د الله نه دعا وغوښته الله دعا قبوله کړه اس پیسې د دواړو نغدې شوې چې څو ورځې پس تېرې شوې نو ورته پته ولګېده چې مثلا د خالي په ورځ به زه مرمه چې دا ورته پته ولګېده دغه دی چې موسی علیہ السلام پسې راخطا شو ای د خدای پیغمبره ما ته خدای علم راغی چې په پلانکې ورځ به زه مرمه هله شابه خدای پاک ته ووایم په ارام کښېناست ګوره الله دا شی پټ کړی که تا ته دا پته ولګېده چې میاشت پس به زه مرم په خدای که دا میاشت ته ډوډۍ مه خورې هر وخت به په جړه او انګولا او خلک د مرګ نه وروستو درېمې کوي تا به مخکې درېمې او څلورمې کول خلک د مرګ نه وروستو یو بل ته دعاګانو لځي او بیا به د ټولې خویندې او میندې تاله د مرګ نه مخکې دواګانو له راتې چې په پلانکي روز پلانکي سړی به مري لویه غوغا به نه به چا کار کولی شو نه به چا روزګار کولی شو نه به څوک پټي ته تلل سبا مې هغه ګاونډي مري بل ورځ مې دغه د ترور زوی مري په بل ورځ مې دغه نیا مري په بل ورځ مې دغه کاکا مري بس یو بل له به تل په دې کلو کې صیبه دا وروستو چې خلک دا دوه درې ورځې مړو پسې ځي دا به میاشت مخکې یو بل له تل او دوا وکړې وتل دوا کې بلا سے مري امینه ته نه تا نه یاد ها دا قصې به الله پټ ساتي موسی علیہ السلام لراغی الله ته سوال وکړه الله شاه په بل ورځ مرمه حضرت موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړه یا الله ادما خو امتی دی هغه ته خدا خبره تا ښکاره کړه چې بل ورځ مري الله بچې کا الله ورته وفرمیل ای موسی ما تا ته نه وی چې دې کې خیر نشته زما یو قانون دی الله فرمایي یو سړی ګناه وکړي او غلطي وکړي او ما خفه کړي یو مصیبت زه د هغه په سر ورغورځوم بیا مې پې رحم راشي نو هغه مصیبت د هغه په مال ورغورځوم زه یم زه دا مال به وله لږ هلاک کړمه دا اس به وله مړ کړم دا مرایې به وله مړ کړم دا 1,00,000 روپۍ تاواني به یې کړمه دې به بچ کړمه دا پې زما رحم راغی په دې سړي باندې زما غضب را روانو د یو غلطي کړې و د هغې غلطۍ د وجې نه زما قهر او غضب د ده په سر را روانو دغسې نه رحم مې پې راغی چې دا خو مسلمان نو راشه دا مصیبت د ده نه لر کا په دې اس یې ور وغورځوه یو اس به وله مړ کړمه لږ به یې خفه کړمه د دا م وله ډېره ده نو د خو اس خرڅ کړ خفګان خو دونه لید نه مصیبت یې بیا په سر ور روان بیا پې زمونږ رحم راغی مونږ وی راشه دا مصیبت وله په دې مرایي ور وغورځوه یو مرایي وله مړ کا چې دې باندې لږ دړمن شي نو دا م وله ډېره ده توبې به وباسي
نو دغه غمره خرڅ کا غدړې اون لیده اوس بل سپاتې نه دي چې دا مصیبت په ور واچو هم دغه سر پاتې دي ورته وې کفن ځل تیار کو په دغه ورځ به خامخا مرې اوس دا نامناسبه سوال او زمارونو دلته کې تاسو په یو بل خبر رمضان پوي کې بعضې وخت یو سړی وي اوهو تاواني شوم اوهو فصل مې خراب شو اوهو پیسې را نه روکې شوې پلان کې کارو شو دا تا خدای خفه کړی الله دې ناراضه کړی دی الله دې خفه کړی دی نو مصیبت دې په سر راته نو خدای ستا سر بچ کو دقل دې لږ خفه کړی بیا هم د خدای شکر ادا کړه چې الله شکر دی حضرت ذوالنون مصری رحمت الله علیه ولاړ دی په منځه او یو سړی ولا راغی ورته وی حضرت په منځه ولاړ دی دا ولا आवाज ورکړ وی حضرت غل راغی غټ نیم مال یې یوړو ډاکراله ډاکوان راشي په خلکو په مخ کې وړي د چې سلام وګرځو وی الحمدلله 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 هغه شاګرد ورته وی دا دې څه وی د مصیبت وخت کې خو حضور پاک فرمای چې انا لله و انا الیه راجعون به او قرآن کې چې چاته مصیبت ورسیږي نو دا وایي د نیکانو خلقونه الله حکایت کوي مونږ ته اورئ نو تا خو الحمدلله وی الحمدلله هغه وخت سړی وایي چې څه خوشحالي ولا راشي ذوالنون مصري ورته وایي ماله خوشحالي راله کنه وی سم نیم ډاکوانو غون نیم مال یوړو وی الحمدلله مې په دې وی چې نیم خو راته پاتې شو ګل نیم یې یوړو که ټول یوړو بیا بسو نیم خو پاتې شو په دې نیم زمونږ زما د بچو ښه ګزاره کېږي هېڅ خبره نشته یو مصیبت به په ما راته مانه الله چې ته خفه شوې هغه مصیبت زما د سر نه خدای لرې که زما په مال یې ور واچو که دا زما په سر راغلی وي او زما دا نیمه کپره یې والی وي بیا بسو زما دا نیم وجود یې والی وي بیا بسو شکر نو باسم چې مصیبت نیم مال لاړ زمانه خدای خو ظلم نه کوي قرآن شریف کې الله فرمایي یو ویښته زرم الله ظلم او زیاتې نه کوي موږ زر وایو یاره دا هلکه ته ګناه ولې کې ته ناروا ولې کې ته حرام ولې کې ته مونځ ولې نه کې مونځ نه کې زکات نه ورکې عشر نه ورکې حج در باندې فرض دی نه کې د خدای کور له نه دی خدای مال دولت در کړی دی نو چې څه مصیبت تکلیف راشي نو بیا وایي دا ولې دا هم د سره خدای خو کړل دا مصیبت دی په سر را روانو نو الله د نه لرې کو په مال یې ورغورځو او دویم ځل چې مې الحمدلله وی نو په دې مې وی چې ما غلا نه ده کړې ما نه شوې ده که دا غلا ما کړې وي او د دې غل په ځای زه بیا بسو مې الحمدلله چې د دغې غل او ډاکو په ځای زه نه وم ما غلا ونه کړه هغه وکړه او دریم ځل مې الحمدلله پس وی دا ښه ده چې غل رانه مال وړی دی ایمان یې رانه نه دی وړی یو بل غل دلته زما ړه ته ناست چې هغه ته شیطان وایي او ډېر زورور دی دغې ډاکونه هغه غل چې زما ړه ته ناست دی دومره زورور دی چې هغه الله ته قسمونه خوړلي دي چې زما د ستا په ذات او ستا په صفتونو قسمي چې دا بني ادم به نه پرېږدم دی به تا نه ګمراه کوم دا شکر دی چې مال یې یوړو خو چې زما ایمان یې یو نړه مصیبت په وخت کې چې تکلیف کله راشي نو فریاد الله ته وکړه ګیلې به نه کوې شکوې به نه کوې او ته ووایه چې دا ما کې څه کمې دي ما څه غلطي کړې ده ما الله خفه کړی دی دا راغې سبا بل هم راتلی شي زر د هغې نه توبه ګار شه توبه وباسه په خپله به ختم شي نو دا نامناسبه سوالو سړی پې څونه خفه شي سم سوال به کې ډېر خلک ګورې زما وروڼو ما ته هم ټلیفونونه کوي زنانه هم کوي نارینه هم کوي د دې لوډ سپیکر په ذریعه دا اواز د دې میډیا په ذریعه رسول غواړم چې هغې هم دا خبرې واوري ډېر داسې هلکان وي یاره یو جینۍ مې خوښه دا ماله راغلي دي ماله په خپله په جایزه مې خوښه ده ګناه مې ورسره نه ده کړې نه مې ورسره داسې د ګناه اراده شته جینۍ مې خوښه ده څه وظیفه راله راکړه چې مور پلار یې ماله راکړي دویم هلکه ته خو ورپسې څوک رشته دې لېږلې ده نه که نه هغه خو یې بل له ورکړې ده هغه یې بل له ورکړې ده داسې وظیفه چې د هغه نه خلاصه شي او مال یې راکړي الله دومره ظلم دی
دا د ګناه سوال نه دی پر دې کور روانه سین چې ستا خوښه ده دا جینۍ خو د هغه به هم خوښی که چې ستا دا کورنۍ خوښه ده خو چې چا غوښتله د هغه هم خوښی که اوس پردې کور دلته روانه د جینۍ پلار هم شرمې مور هم شرمې هغه خلک هم بربادی خو چې هغه یې پرېږدي هغه نه خلاصه شي د هغه تېړه تور شي داسې څه تعویض او ساخت وکړه داسې څه چل څه وظیفه راته وښایه چې د هغه رشته ختمه شي او مال یې راکړي په خدای قسم د ګناه سوال دی بې ادبي دې معافي ډېرې جینکۍ هم دا سوال کوي قسم په خدای جومات کې ناست یم ما نه په ټیلیفون تپوس کوي زه ورته وایم اوس تاسو په ذریعه یې مونومه ځکه چې دا خبر عامه چې ټول مسلمانان یې وویل یاره مولوي صاحب یو هلک مې خوښ مور او پلار مې وله نه ورکوي زه یې د ماما زوی له ورکړی د ترور زوی له یې ورکړی پلانکي له یې ورکړی داسې وظیفه راته وخوه چې دا رشته مې ختمه شي او هغه هلک زه وکړم یاره خو ما ته خو چې په ټیلیفون کمه جینۍ داسې ویلې دي که نه نو داسې برابر کمه چې خوله کې اوبه چې شي تا پردی لږ سیټ وخت دی ته پردو هلکانو سجونه کې او بیا هغې له وظیفې کې ګناه کې ګناه له دعاګانې کې د خدای نه خدای نه شرمېږي حیا در کې نشته دا یو لوی خم دی صاحب نه هلک او جینۍ ده مخکې نه یو بل سره په موبایل لګیا یو بل سره یارانه دوستانه جوړه کړي خو که هلک بل ځای واده وکړه مور او پلار وکړه جینۍ ځان وجني او که جینۍ مور او پلار بل چاله ورکړه هلک ځان وجني خو د شریعت اصول دي مور او پلار د پکار چې اول د هلک نه تپوس وکړي څوک دله دواړه په سلا شي نو جینۍ دې وکړي جینۍ له دې تپوس وکړي چاله دې ورکړمه چې سلا شي د دواړو نو ور دې کړي ډېر داسې وي چې مور او پلار د جینۍ یو هلک نه خوښ او په زور یې ورکړي جینۍ دارو خوري یا ځان مړ کړي او بیا وتښتي دا ګناه کوي مور او پلار دا زیاتې کوي جینۍ نه تپوس وکړه او ډېر کله ته یو هلک یو جینۍ خوښه یي مور او پلار یې وله نه کوي هلکه خو چې یو جینۍ خوښه ده ور یې کوله پاسونه په دې کې وکړه لیکن که چرته داسې وشوه نو دا دعا د ګناه ده د ګناه ده د ګناه ده درې ځله مې درته وویې چې خدای دغه رشته ختمه کړې او جینۍ چې دمه شي او جینۍ وایي خدای دغه رشته ختمه کړې او چې دا لږ زما شي پر دې کور روانول ګناه ده د دې ګناه سوال کول دې له خلک وظیفې کوي دې له دعاګانې کوي دې له منښتې کوي خلک که داسې وشو زه به دا کوم دعا عبادت دی منختی عبادت دی وظیفه عبادت دی نو عبادت ګناه لکه چې پر دې کور دې روان شي خو چې دا لږ زما شي پر دې کور دې روان شي خو چې دا جینۍ زما شي آی هاي مهرباني وکړې ټول هلکان یو شی دی اخلاقو ته وګوره او دین ته وګوره د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي اذا خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه زوجوه ایاه چې داسې څوک دنه جینۍ لور خور وغواړي چې دین هم پکې وي او خوی هم ښي دوه څیزونه دي دین هم پکې وي خوی ورکوه والا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض او که دې ورنکړه ګوره لویه فتنه به جوړه شي دا جینۍ ورپسې ونه تښتي بل چا پسې ونه تښتي جنجال درته جوړ نه شي دا جینۍ په ګناه کې مبتلا نه شي دا هلک په ګناه کې مبتلا نه شي دوه څیزونه وګوره یو دین یو خوی ډېر خلک یې په مال پسې لور ورکړي هغه هلک بې دینه یې سبا چې دین نه نه دی خبر شریعت نه نه دی خبر په ښځه ظلم دی هغه بدخویه دی بدخویه په هغه مال به څه کوې لور خور دی په مال پسې ورکړه د خدای نیکبخته بدخویه دی سبا ټکی ویې تا کرې نه راپرېږدي غریب دی ښه دی غریب خو چې دین پکې وي او خوی یې ښي چې د لور خور ژوند دی ورسره خشتی مونږ خلک دقې مال وخوړو او د سپین پوټکي وخوړو او دا کټونه او د ډبل بیډونه چې دا مال ورسره ډېر راشي او کالي ورسره ډېر راشي دا به ساټې په دې کټ به څه کې دا به خورې دا به ساټې په دا سپین پوټکي څه کې چې بېدینه دی انسان دغه جینۍ چې تا وکړه بدخویه د هغې سره څه کوې سبا د پلار ته هم کنځل کوي مور ته هم کنځل کوي ژوند سره نه تېروي خدای ته وګورئ په شریعت عمل وکړي دې له خلک صاحبه نن ورشئ وګورئ نظرونه کوي ما منښته کړې ده صاحب ما خو ډېرې وظیفې وکړې او تهجدو له پاسم او خصوصا جینکۍ دا لوبې کوي
او ما خو ډیر زیات وسوکو او ډیرې وظیفې مې وکړې دعا نه قبلېږي څنګه دعا ده یو هلک مې خوښ دی هغه له مور پلار بل څوک کړي دي دا وظیفې کوم چې هغه پرېږدي ریتې تور شي او ما وکړي زه خدای دې بې خوباسه هغه پرېږدي پردی جنې غر کې پرېږدي او ته وکړي تا کې څه چل دی مردار دې ښه راټم پتې ده پورې تاسو تمدین دا خدای پورې ټوکې کول مسخري کول دی الله پورې سم سوال هغه یو واقع ده چې ته د عبرت ته زه درته به وایم د عبرت ته شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه شهید الله دی په قبر انوار ناظر کې دا هغه نه مې اورېدلی و یو سړی و نیک چې ته نیک سړی الله نه سوال کو چې خدای پاکه یو درې دواګانې راله قبول کړي داسې درې دواګانې راله قبول کړي چې زه څنګه غواړم د غریب کې سوچو چې یو به ښځې له جنت غواړم بچو له ځان له به غواړم الله ورته الهام په شکل کې پوهې پړه کې ور واچوله چې زه ستا درې دواګانې چې ته څنګه وې هغه قبلېږي راغې ښځې ته یې لوی د خدای نیکبخته ښځې ته سره پالل وي ښځې ته یې لوی ښځې درې دواګانې به زما قبلېږي ما ته الله پړه کې دا را واچول ښځه ورته وایي دوه ستا یو زما نو دې ته څه غواړې زه داسې دوا غواړم چې ستا پکې خیر دی ښځې په قلار کښېنه دا سوچ کوو چې زه څه غواړم هغسې دعا خدای قبلوي سوچ کوو چې څه غواړو د الله او ته چې څه غواړې غواړه خو زه زما لپاره یو سوال وکړه وایي څه سوال وایي چې ما خدای واپس د 1400 کالو جینۍ کړي او داسې ښکلې شم چې په دې ټول کلي کې زما په شان ښکلې څوک نه سړیه ستا به مزې وي چې زه راته ښکلې په دې کور کې ګرځم را ګرځم او د کېړو نه درته ټقار وباسم نو ته به هم خوشحالې ته به هم سور کې دا خو داسې دوا ده چې زما پکې خیر دی ستا هم پکې خیر دی خاونو ته یې ښځې اتیا او یو سلو ته رسېدلي بس ته اوس قبر کې پې پرتې دي د خدای نه جنت غواړو د الله رضا به غواړو د قبر خوشحالۍ به غواړو سوچ کوو چې هغه غواړو هسې مرو وایي ته ځان لکه جنت غواړې او کار څه غواړې ما له به دا سوال کې او ښځه خو د دې مکر خو لتزول منه الجبال الله وایي داسې مکر چې غرونه سوري کوي په جړا شو ته ښځه چې خاوند ته اوښکې وبهیئ کنه د قصد او جاړي چې کوټې ته دننه شي بیا خاندي وی سړی ګلدین کاکا خو مې د دوکه که کنه د قصد او جاړي او سترګو کې به اوښکې وبهیئ او ځان به خفه کړي سړی وایي ښځه دغه دی لاړمه نو کوټې ته لاړه شي بیا په مخ وباچي او خاندي وایي څنګه مې د سړی چپک او دوکه مې خیر وی جلل او جلل شیخ الاسلام صاحب چې دی نو هغه غریب وی دا یو دواره دا به پکې دی ښځې بل خو به څه نه غواړې نه 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 دوی د الله نه وغوښتې الله زما دا ښځه واپس پېغله کړه د 1415 کالو چې مخکې څنګه وه خو د هغې نه چې ښه قشتی الله وعده کړې وه یا د الهام په شکل کې یا د پیغمبر په خولې کې دي چې د پیغمبر څوک خاص سړی واپس پېغله شوه چې شیشه کې ځان ته وکتل جنۍ خوشحاله ده څو ورځې تېرې شوې بوډا ته وایي شیخ صاحب ته شیخ الاسلام صاحب داسې کار دی زما ستا نه کېږي ماله طلاق راکړه یا ښځې دا څه وې نه نه یو ځل مې در سره ځواني زړه کړې ده بیا در سره زړه کړم ته ما ته وګوره ته ځان ته وګوره دې مخ ته دې وګوره دې سپېمو ته دې وګوره دې چیچړ غاښونه دې نشته دې لاسونو ته دې وګوره ته اوس ما سره جوړېږي زما پرېږده چې چېته نوجوانه لږ وکړم او ته ځان له چېته بوډی وکړم زه تا سره دوباره ځواني نه شم زړو بس شیخ صاحب وایي چې خدای دا څه په غوغلو واوړېده ښځې سمه چې نصیحت وینا بلکل نه کېږي ما پرېږده بس غوسه کې راغې دویمه دوا یې مې استعمال کړه وی خدای زما دا ښځه بوډۍ کا خو هغسې بوډۍ نه چې سمه بوډۍ شي بلا شیشه کا چې دا روزې پرې راوغورځېږي او دا چیچړ مخې شي او چیچړ لاسونه یې شي چې دا خلک ته یېرېږي اخو الله وعده کړی و همقسې شوه چې شوه او ښځې په شیشه کې ځان ته وکتل غوبل یې جوړ کړ دا ما نه یې څه جوړ کړل ویم داسې ښې نه نه ما خو در سره ټوکې کولې ته جوړ په ټوک هم نه پوهېدې
لاړ رونو پسې رونه یو پسې راوسته رونه راله کوتکو په لاس وی قسم په خدای که دې پرېږدو تا د ازبرګي دی نه ده چې تجربې زمونږ په خور کې دا د شپې تهجد دی لکې زمونږ خور باندې تجربې کې لیباټري دا ستا لیباټري ده کله ته ځوانه جوړه کله ته بوډا څه شی جوړ کړی دی د کلي ماشومان ته یېرېږي هغې خو سترګو نظر نه لګي وروځه داسې کړي نو په لاره ځي دا څه به لارې دی جوړه کړې ده څرمن دی وباسو فیصله یې ورسره په دې وکړه چې مخکې څنګه بوډی وه که نه بس نه ځوانه ښه ده او نه داسې بس هغسې دي شي هله شا به دوا وکړه یوه دوا ده غریب پاتې وه درېم دی وکړه خدای پاکه زما هغه ښځه چې مخکې څنګه بس هغسې کا هغه مخکې بوډی چې وه نو هغسې شوه درې دواګانې په یوه ښځه کې لاړې او ښځه همغسې پاتې شوه چې څنګه وه ګوره دا غیر مناسب دوا ده غیر مناسب یو سړي سوال کو که نه لیلة القدر شپه وه نو لیلة القدر خدای پاکه که ماله خدای پاک د قدر شپه زه پکې یو سوال کوم زه خدای زما دا ښه د سرو زرو مولې کې ښځې وې که مولي زه به ویم چې زما دا میړه د سرو زرو مولې کې چې کله تې را پوزه را پرې کوم خرڅوم او کله تې دا غوږ را پرې کوم دا اوس د خدای پورې ټوکې ټکالې الله پورې ټوکې ټکالې به نه کوي غیر مناسب سوال به بالکل نه کې یو صحابي راغی په ترمذي شریف کې حدیث دی منځ یې وکړه او لاس یې پورته کړ او څه وایي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا یا الله په ما هم رحم وکړې او زما په پیغمبر حضور پاک هم رحم وکړې او چې په بل چا رحم ونه کړې رسول الله مبارک آواز ورکړه لقد تحجرت واسعا وی د خدای فراخ رحمت دې بند کړه د خدای نیک بخته داسې وایي چې الله په ما هم رحم وکړي او په ټولو مسلمانانو هم رحم وکړي ولې خدای پاک کمزوري دی خدای رحم کم دی چې ما او ځان یادې او نور مخلوق نه یادې او حدیث کې راځي د حضرت ثوبان رضی الله عنه حدیث دی د حضور پاک نه نقل کوي وی هغه مولا خیانتګر دی هغه مولا خیانتګر دی چې ځان ته دعا کوي او خپلو مقتدیانو ته دعا نه کوي دی خو چې په دې مصلو ضروري دی مقتدیانو دې دپاره ضروري دی چې ته به دعا کې مونږ هم یادې مونږ هم شریکې درې کسان خیانتګر دي یو پکې هغه مولا دی هغه امام دی امام د قوم چې دی ځان ته صرف دعا کوي او قوم ته دعا نه کوي قوم ته دعا وکړه امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه دا مناسبه دعا ده او په دې باندې زه خو یقین وکړئ چې کله م تلم داسې حرمینو مبارکینو ته او دعا کوم نو تاسو پکې یادوم هلکه ټول یادوم مقتدیانو شاګردانو د جمعې چې څوک راځي او زما بیان لا دا ټول یادوم ولې یادوم یو خو د پیغمبر امت دی ما سره مینه ده محبت دی لیکن حضور پاک فرمایي چې کومه دعا دې بل وکړه که نه او زه هغه له سین قبلوم دغه دوا به تا له قبوله کړم ولې پکې بیا مونږ کوتاهي کوو نو نامناسب دعا به یو حضور پاک فرمایي چې د خدای نه مرګ هم مه غواړئ دا به نه وایي چې یا الله ما مړ کړه ولې مرګ څه شی مرګ چې راشي مرګ خو خطرناک زهر دی چې تا وڅښل که دا سړی نیک دی ان کان محسنا فلعله ان یزداده که نیکي به زیاته وکړي درود شریف به وایي ذکر به وکړي تلاوت د قرآن به وکړي 2 رکعاته نفل به وکړي مسلمان سره ښېګړه به وکړي وان کان مسیئا فلعله یستعتبه او که دی ګناهګار دی کیدای شي خدای نه معافي وغواړي مرګ سوال بام د رب العالمین نه کوي نو هغه سوال چې هغه نامناسبه دی ابا بالکل د الله پاک نه کوي په دې رب العالمین خفه کېږي یو हेलो गाइस तो आज हम लोग खेलने वाले हैं कैनिवल ऑफ टेरर। ये गेम बहुत ज़्यादा मशहूर है, रॉब्लॉक्स का सबसे मोस्ट वायरल गेम है और लोगों ने बहुत ज़्यादा बताया गया है कि ये गेम कोई गोस्टों से ढका हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है। आज मैं इसको खेल के आप लोग एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जिसको खेलने का एक्सपीरियंस क्या रहा हमारा। तो चलिए अभी चलते हैं। हाँ आपको करते हैं और वी हैव लॉक इन द
हमें ना ये हमें टास्क वगैरह देगा, लेकिन हमें कोई टास्क वगैरह की ज़रूरत है नहीं। टास्क वगैरह मतलब हिंट वगैरह। और हमारी जो है ना एंट्री ही इस क्लाउन के मुंह से होने वाली है, बहुत खतरनाक है भाई। और मुझे सामने ट्रेन दिख रही है, तो हम लोग ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है ना। चलो टीन टीन टिकट लेंगे, ये रहा क्या सीरियसली यहाँ पर टिकट वाले भैया ही नहीं है। गोस्ट ट्रेन, हड्डी कंकाल वंकाल पड़े हैं मुझे। मुझे ट्रेन चलने लायक जगह नहीं दिख रही, बता दो मुझे। लगता है यहाँ पे ना ट्रेन क्रैश हुई है, और इतनी बुरी तरीके से हुई है ना कि कुछ कुछ चट्टानें यहाँ पे बच गई हैं, और बाकी जो चट्टानें थी ना वो सारी की सारी लावा में जल गई थी। और ये कैसे सी जगह है ना, और ये गुब्बारे किसका है, और मुझे कहाँ पे जाना है। लगता है नीचे जाना है मुझे, क्योंकि गुब्बारे वही टूटा है। मेरा हाथ फिसल गया, लेकिन यहाँ पर अच्छी से जम पाए हम लोग। इसके मुंह में देखो ना गंदा सा ग्रीन ग्रीन पानी जा रहा है, और उसको कितना सारा गंदा ऐसा लग रहा है ना, हम लोग ना अभी इस मॉन्स्टर के मुंह में जा रहे हैं। लेकिन आई डोंट नो गो टू दिस मॉन्स्टर माउथ। अब हमें सीरियसली इस बलून्स के ऊपर जाना है, तो जल्दी जल्दी से चलते हैं। सही है ना, जल्दी से चले जाते हैं हम लोग, ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हैं। अभी चलते हैं हम लोग। हमें फिर से जो है ना थोड़ा सा हिंट वगैरह दे रहे हैं, लेकिन हमें हिंट की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद से जा सकते हैं। ओह नो, बाल न जल जाए मेरे। भाग भाग भाग, क्या हो गया? और ये नीचे इतना खतरनाक खाई है, इसलिए हमें खाई में नहीं करना है। इस गेम को हम लोग 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। आज हम लोग आधा करेंगे, फिर कल हम लोग आधा करेंगे, ठीक है। और इसका हम लोग करते हैं। इसने का किसने बोला था कि इतना ज़्यादा ना है। इस जगह से तो मैंने कुछ बना के रखा, बच्चा भी खेल लेगा इस जगह को। तो जाना ही है ना, तो वही जैसे चले जाओ, साइड में से जाने की क्या ही जरूरत है। फिर हमारा चेक पॉइंट सेट हो चुका है, और अंदर में से अरे वीडियो लंबी हो जाए, इससे पहले हमें ना आधा गेम खेल लेना है आज। हो सकता है हम इस गेम को 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लें। 3 पार्ट्स में भी हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 लास्ट, ठीक है ना, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां। वही तरह ही बन गई है ये भी, देखो कितनी जल्दी जल्दी। ठीक है, लास्ट वन, ओके। तो किस लिए खड़ा है, ऊपर जाना है लगता है अभी। ये लगता है ना मेरे लिए रुका हुआ था, मैं आने लग गई तो ये भी आने लग गया। ओहो, वहाँ से कोई आ रहा है। ये बंदा तो फिर से आ गया, और आगे तो बच्ची तरह खड़ा होता। ये जब एक दफ़ा चलने लग जाता है ना, फिर उनसे आगे चला जाता है।
बुत की तरह तो ये खड़ा होता ही है। ओहो यार। अच्छा ठीक है, वन लास्ट, ठीक है ना, और इस बार मुझे नहीं करनी। मैं अपनी बड़ी सी झोपड़ी को हटा, थोड़ा सा दूर करो, आप बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं। अब मुझे ठीक से कुछ नज़र आ भी रहा है। पहले तो इसका इधर हो रहा था ना, मेरे को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। इसमें भी गिरने जाऊँ तो इसका ख्याल रखना है। और कितना ऊपर जाना है, हमें बहुत ही ऊपर जाना है। एक दफ़ा मैंने इनको गिना भी था जब मैं छोटी थी। एक दफ़ा मैंने इस गेम को स्केप किया था, लेकिन मैं तब बहुत ही छोटी थी, मैं कुछ भी नहीं समझती थी। और जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि ये गेम तो मैं पहले खेल चुकी हूँ, तो मैं अभी इसको फिर से खेल रही हूँ। लेकिन मेरा ना पूरा 5 या 6 साल तो हो चुका है कि तो मैं इस गेम को खेली हूँ। यहाँ पर जो है ना, मैं गिर गई इतना ऊपर पहुँचने के बाद। उस पाइप के ऊपर जाती, सामने जाती, मेरे चक्कू सेट हो जाता लगता है। हाँ हो जाता है यार, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, वन लास्ट, सही है ना, लास्ट वन। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। जल्दी जल्दी शॉप पर चलते हैं, अब ज़्यादा बकवास नहीं, ठीक है ना। इस बार में गिरी ना, अच्छा नहीं होगा। बंदा अभी तक नीचे खड़ा है। यार उस बंदे को क्यों देख रहे हो, अपने रास्ते को देखना चाहिए ना मेरे को। कितना रास्ता उठता है, मुझे रास्ता उठता है, मुझे मेरे वहाँ सामने जाऊँगी ना मैं, तो मेरा पॉइंट सेट हो जाएगा। मुझे ये सब पॉइंट को ज़रूरत नहीं होगी। ओह मैं भी गिर ही जाती है एकदम। ओ मजाक हो, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। अगर आपको सुनते हैं ऊपर पहुंच के भी वहाँ वापस गिर रही हूँ। ठीक है, वन लास्ट। और ऐसे मैं ना कुछ वापस सोच के मैं ना ऊपर आ चुकी हूँ। और मेरा पॉइंट सेट हो चुका है। और अब शायद मुझे इस पाइप के ऊपर जाना है, और इस पाइप के ऊपर तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। मैं इस पाइप के ऊपर भी जाऊँगी। तो हार्ड, बट आपकी बहन है ना, कर लेगी। इट्स so easy to your sister। आपकी बहन के लिए बहुत इजी है, आपकी बहन कर लेगी इसको। तो आप लोग एक लाइक कर दो बस। ठीक है गाइस, हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे, और तब हम लोग इस पाइप के ऊपर चलेंगे। अभी के लिए बाय बाय।